الرحمن الرحیم. ټول ناول خو زه تاسو ټول ملګرو شکریه ادا کوم، تاسو په ډېر شارټ نوټس دلته تشریف راوړو. د دې ستاسو ته تکلیف ورکولو مقصد زموږ دا دی چې یاره په تېرو درې څلورو ورځو کې زموږ تانه بټخیل او چوکي بټخیله چوکي نیاز محمد چې ورته مونږ زړه څوکی هم ورته مونږ د هغې څه کاروایانې وې کامیابیانې وې تاسو سره شیر کول دي. ما سره ناست صوبیدار نیک رحمان صاحب دی د بټخیله تانې انچارج دی، او صابر رحمان صاحب دی د چوکي نیاز محمد زړه څوکی چې ورته مونږ وایو د بازار د هغې پی سی دی. دا دوه درې تاسو سره مونږ شیر کوو په تېرو دوه درې ورځو کې چې دې کومې کامیابۍ ترلاسه کړي دي. هغې کې یو دوه ورځې مخکې یو بدقسمت او افسوسناک واقع شوی و، په هغې کې زموږ یو تورسرې خور و هغه قتل کړی شوه په ابراهیم خیلو کې، او د هغې والد صاحب هم پکې زخمي شو. او هغې چې کوم کسانو باندې داویداري کړې وه د شپې مونږ تللي وو، هغې کې مونږ ټوله شپه په هغه شپه باندې مونږ په سوات کې مختلف علاقو باندې کاروایانې کړې وې. صوبیدار صاحب و، صابر صاحب و، او د سوات پولیس هم را سره وو. او په هغې کې بیا چې کوم مین یو مرکزي ملزم اف آی آر کې هغې نامزد کړی و حماد خان، هغه مونږ اریسټ کړ. صابر رحمان صاحب پرون د ته ملګري نه اریسټ کړی دی، او ډېر یو بھرپور کاروایي یې کړې وه، یو کامیابي ترلاسه کړې وه. نو یو خدای کاروایي زموږ یو کامیاب شوې وه، تاسو سره شیر کولو. بل یو درې ورځې مخکې مونږ په ظفر پارک سره خوا کې یو محله کې ملزم علي محمد سره 3741 ګرام چرس دا برآمد شوي. دا یو غټه کامیابي وه. د ډي ایس بي ملګرو پکې هم غټ کردار ادا کړی و، او زموږ زړې څوکۍ والا چې کوم ملګري دي دوی پکې ډېر ښه بھرپور خپله کاروي یو کړې ده. بل یو کس دی هغې سره 415 ګرام حضرت سید، دا هم د بټخیلې کس دی، 415 ګرام چرس دې سره برآمد شوي دي. او داسې 20 ګرام هیروین دي، داسې 45 ګرام، داسې 2 پستولې دي. نو ټوټل که زه خلاصه تاسو سره کېدم نو په تېرو د درېو څلورو ورځو چې کوم د دې زړې څوکۍ کاروایانې دي زموږ د غټې تاڼې دا په دې دغه کې راځي، نو 4251 ګرام دا چرس دې ریکور کړي دي په درې ورځو کې. 20 ګرام هیروین، 2 پستول، او یو چې کوم دی دا 302 چې کوم مین ملزم دی دا یې ګرفتار کړی دی. زموږ د سب ډویژن خصوصا بټخیلي سب ډویژن عوامو ته دا تسلیم ورکوو، دا تمه ورکوو چې انشاءالله زموږ لیویز والا دا شپه ورځ په ډېر کم محدود وسایلو کې او په محدود کسانو کې ستاسو د جان او مال تحفظ شو. نور چې څومره غیر قانوني سرګرمیانې دي په دې سب ډویژن کې د هغې خلاف دوی برسره پیکار دي. خو انشاءالله تاسو نه هم دا تمه ساتو چې زموږ د لیویز چې کوم مورال دی چې دا تاسو به اوچتوئ، دا به تاسو د هغې سپورټ هم تاسو ورکوئ. څه قسمه دې ستاسو نه بغیر موږ هېڅ هم نشو کولی چې ستاسو موږ سره تعاون نی او تاسو زموږ په شا باندې نه یې ولاړ. دا ستاسو محافظان دي، ستاسو وروڼه دي، ستاسو همدرد دي. نو دغه امید تاسو نه هم دی چې څه هم داسې غیر قانوني سرګرمۍ وي چې بر وخت تاسو خپل متعلقه څومره کومه چې ستاسو تاڼه ده چې هغې ته تاسو اطلاع ورکوئ او په هغې کې دې سره تعاون کوئ. نو انشاءالله د دې معاشرې نه به مونږ دا جرایم شو یا نور دا څه هم غیر قانوني سرګرمیانې دي په معاشره کې، انشاءالله د دې تدارک به کېږي.